الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. رواه الدارمي. درندو طالبانو ترطولو دمخمد رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم او سنتو درناويكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درندو طالبانو دی الله جل جلاله ستر لورین دا چې منګ او تاسې په ګڼ شمېر مخلوقاتو کې انسان تخلیق او پیدا کړو. بیا د دې انسان په فطرت کې دا خبره همیشه وي چې زه باید همیشه کامیابه او د خوښۍ ژوند ولرم. نو انسان هغه وخت کامیابېدلی او د خوښۍ ژوند ترلاسه کولی شي چې دا په قرآن باندې منګولې خښې کړي او قرآن خپل سینې پورې ونیسي او عمل او عقیده قرآني کړي. غواړم د قرآن اړوند په څو اساسي موضوعاتو تمرکز ولرم. اول د قرآن ځینې خصوصیات او ځانګړتیاوې. دویم هغه مسئولیتونه چې د ولس فرد د قرآن اړوند لري. قرآن کریم ګڼ شمېر خصوصیات او ځانګړتیاوې لري. یو خصوصیت همدا ده چې قرآن یو ژوندی کتاب ده. دا د افرادو د کورونو او د ټولنې او د نظام د ژوند لامل ده. خپله هم ژوندی او نورو ته هم ژوند بخونکی ده. الله جل جلاله په تحقیقي او تدقیقي توګه فرمایي: الف لام میم ذلك الكتاب. ذلك هاغه قرآن چې انسان ترتاعي مرتبه زیاته لوړه ده. الکتاب دا کامل او بشپړ کتاب ده. قرآن د همدغې دعوی په دلیل سره فرمایي قرآن ځکه کامل او بشپړ کتاب ده چې لا ریب فیه دا زما کتاب ده. عبید الله سندي رحمه الله د روسي ولسمشر ته د دعوت په توګه لاړه. هغه ورڅخه د قرآن د قوانینو په باب پوښتنې لرلې چې تاسې په قرآن کې د غله لپاره کوم قانون لرئ؟ تاسې په قرآن کې د زناکار لپاره کوم قانون لرئ؟ عبید الله سندي رحمه الله ورته د قرآن د قوانینو وضاحت وفرمایي. د روسیې ولسمشر وویل که چېرته تاسو راځې وړاندې قرآني نظام او قرآني قوانین موږ ته راوړي وی، موږ له قرآني قوانینو پرته بل قانون ته اړتیا او ضرورت نه لرو. ولې زه اوس هم مسلمانېږم خو ته ماته په ټوله نړۍ کې یو اسلامي هیواد، داسې اسلامي هیواد چې هغې کې سل په سله قرآن تنفیذ وي ماته وښایه. عبید الله سندي رحمه الله فرمایي چې زما په سترګو کې اوښکې راغلي
او زه په تعجب قسم چې په ټوله نړۍ کې یو اسلامي هیواد چې په هغې کې 100% قرآن تنفیذ وي نسته ده. کاش نن عبید الله سیندي رحمه الله ژوندی وی چې په خپلو سترګو یو اسلامي هیواد، یو شرعي هیواد، یو اسلامي نظام لیدلی وی. حقیقت دا ده چې قرآن بشپړ او کامل کتاب ده او دا دی الله جل جلاله کتاب ده. قرآن نور هم تدقیق کی، تدقیق یعنی اثبات الدلیل بالدلیل.